څنګه کولای شو په ویفول کې سوپر لایکونه واخلو. د سوپر لایک اخیستل طریقه خورا اسانه. دلته به تاسو راشئ په خپل ویفول اپلیکیشن کې پروفایل به اختکل چې پروفایل ته راغله دلته په دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ. بیا راشئ شاپ برخه تاسو د ښکاري په دې شاپ باندې ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو د ښکاري 15 سوپر لایکونه څه وخت مخکې ما په دغه اکاونټ کې واخیستل، په بل اکاونټ کې مې ډېر اخیستي. قسم ما سره ډېرو نورو ملګرو ته مې ورکړل، ځینو کسانو ته مې اکاونټونه پر مونټایز کړل. دلته سره راځم ماته سپیشل آفر لاندې راغلی دی په $9.99 باندې ماته 25 سوپر لایک راکوي. او دلته لاندې تاسو سوپر لایک باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو ښکاري زه 6 سوپر لایکونه مخکې لرم. نو دلته چې راځم غواړم دغه 25 سوپر لایک اوس واخلم په $8 باندې تقریبا کېږي. دلته به کلیک واخلئ بینیفیټ باندې او زه دلته راځم ورته تایید. دغه د تایید شو او د سره 25 سوپر لایکونه باندې مخصوص ته تاسو ښکاري. نو په دغه طریقه تاسو اسانه سوپر لایکونه اخیستلی شئ. اوس به تاسو وایئ چې دومره اسانه طریقه سره په 2 بټون د لایکونه اخیستل. نو دلته تاسو ښکاري ما سره ټوټل لایکونه څومره شول 21. نو دغه طریقه تاسو اخیستل شئ. اوس څنګه طریقه هغه کسان چې آیفون لري همدان کې ایپل اکاونټونه لري په کې اسانه کولی شي تاسو سوپر لایکونه واخلئ. خو هغه کسان چې انډراید لري ګوګل پلی نه هم اخیستلی شئ. خو ګوګل پلی سره به تاسو داسې کار کوئ چې خپل بانک اکاونټ، ویزا کارت، ماسټر کارت یا پیپال باندې لینک کوئ. کله مو چې هغه لینک کړ بیا ترې اخیستلی شئ. خو یو مشکل دغه دی په افغانستان کې زیاتره کسان چې دي د افغانستان ماسټر کارت یا بانکي اکاونټونه خو دلته کار نه کوي، باید بهرني ولرئ. اوس څنګه کولی شو بغیر د بانک اکاونټ نه واخلو؟ غیر لپاره به اسانه طریقه ته ښیم تاسو کولی شئ په خپل کریپټو کرنسي باندې واخلئ. USDT باندې اخیستلی شئ د باینانس نه. خو دغه طریقه د اوس لپاره صرف په آیفون کې ده، یعنې آیفون کې اخیستلی شئ. څنګه اخیستلی شئ پوره طریقه درته ښایم. آیفون کې اخیستلی شئ باینانس نه تاسو په USDT باندې د ایپل اکاونټ لپاره ډالر اخلئ. کله چې ډالر واخیستل ته به زیات کوي بیا ور باندې تاسو هر څومره چې وغواړئ دلته سوپر لایکونه اخیستلی شئ. بل مهمه خبر دا اوس ځینې کسان به چې سوپر لایک څه ته ویل کېږي. سوپر لایک یو ګیفټ دی چې بعضې کسان تاسو درکوي، دوی له طرفه یو تحفه ده تاسو درکول کېږي. که چېرته یو کس تاسو کنټینټ خوښېږي، تاسو معلومات، پوسټونه، ویډیوګانې شیانې خوښېږي په ویوفول کې تاسو ته د ګیفټینګ په شکل سوپر لایک درکوي. هر سوپر لایک ځانګړی ارزښت لري چې $0.14 د یو سوپر لایک ارزښت دی. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د نورو کسانو له سوپر لایکونه ترلاسه کړئ. اوس به ځینې کسان وایي چې سوپر لایک خو پیسو اخیستل کېږي، موږ ته به هېڅوک رانکړي. مشکل نشته، تاسو خپل فعالیتونه کوئ. کله چې تاسو کوم پوسټ یا ویډیو وایرل شوه، ویفول په خپل یو بوټ سیستم لري ډال فول په نوم. کله چې تاسو وایرل پوسټ دغه مخې ته ورشي حتما ورته په خپل سوپر لایک ورکوي. یو موضوع دغه. او بله خبره ده چې تاسو اکاونټ کله مونټایز شو تاسو ته په ویوز باندې، لایک باندې، کمنټس باندې هم پیسې درکول کېږي. نو دغه هغه لار دي چې تاسو کولی شئ په ویفول کې ترې پیسې ترلاسه کړئ. اوس مخکې طریقه څه ده څنګه کولی شو سوپر لایکونه واخلو؟ ګورئ دوستانو، ما تاسو ته مخکې ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه کولی شو د ایپل آی ډي لپاره یا اپ سټور لپاره ډالر واخلو. دلته تاسو ته لینک، دلته تاسو ته ویډیو راځي ډسکرپشن کې هم لینک شته. که ویفول کې څوک زما ویډیو ګوري لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته، هلته بیا تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. کله مو چې هغه ویډیو کتله په هغې ویډیو کې ما تاسو ته پوره طریقه ښودلې وه چې څنګه باینانس کې موږ د اپ سټور لپاره ایپل اکاونټ لپاره ډالر اخیستل شو، بیا څنګه ایپل آی ډي ته جمع کول شو. کله چې ایپل آی ډي دغه ډالر ولیږل نو بیا تاسو کولی شئ په دغه ډالرو باندې هر ډول اکاونټونه پریمیم واخلئ، پرو اکاونټونه واخلئ، د ویوفول لپاره سوپر لایکونه هم اخیستلی شئ، هر څه چې تاسو وغواړئ اخیستلی شئ. او دغه ویوفول تاسو پریمیم اکاونټ هم ورباندې اخیستلی شئ. نو هغه طریقې ما تاسو ته مخکې ښودلې وې، تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ. نو راتلونکي طریقه به زموږ دغه ویزه به هڅه وکړم چې هغه کس دوستانو لپاره اسانه طریقه پیدا کړم چې دوی انډراید موبایل لري، څنګه موږ ګوګل پلی سټور څخه کولی شو په اسانۍ سره سوپر لایکونه واخلو. او بیا دغه کولی شو موږ نور دوستانو ته ورکړو ترڅو هغوی اکاونټونه پرې مونټایز شي، هم د چا کنټینټ مو خوښېږي هغو ته یې ورکولی شو. نن ویډیو همدومره وه. راتلونکي اپډیټ معلومات د ویفول مونټایزیشن، ویډرا او هر څه نور وایرل پوسټ وایرل کول، ویډیو وایرل کول، ټول نور معلومات درته په راتلونکي ویډیوګانو کې ښایم. مننه.